د ټولو هغه کسانو څخه مننه وکړه چې په سخت وخت کې ستا لپاره حاضر نه شو. ته به هغه ورځې هېرې نه کړه چې تمه دې لرله څوک به راشي لاس به دې ونیسي خو هېڅوک را نه غلل، خو همغه نشتوالي ته مجبور کړې چې په خپل ځان تکیه وکړې او په خپلو پښو ودرېږي او د بل چا د ملاتړ پر ځای په خپل باور روان شي. هلته تا زده کړل چې هر څوک د خبرو ملګري وي خو د سختو شیبو ملګري ډېر کم وي. که پوهېږي چې یوازې هم مخ ته تللی شي نو دا د همغه خلکو د نشتوالي نتیجه ده. نو مننه ځکه که هغوی حاضر وی تا به هېڅکله خپله لاره نه وی موندلې.